ए नन खो में ډیر 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 یادېږي یارانو خدای دې ناڅاپه چرته راولا میانا او په کوڅه ډېرې پیرې وکړه مدام به نه وي لړېدلې دیوالونه ای سترګو له یو سلای بس دی نو د ظالم لور پکې کڅوړې ته شوي د چا د کس ته راته ځان ووایه ما ته په ډکه خوله جانان ووایه ستا دې قسم وي یو ټپه شپه کې ستا دې قسم وي قربان ووایه سلامونه ملګرو ستاسو ادبي ورور سید سالار یم ملګرو شارجې ته راغلی ما او دلته م یو ادبي بنډار را جوړ کړی دی په دې بنډار کې موږ سره ډېر محترم طاهر ایاز صاحب هم ناستې کوي رفیق د درې ادم خیل نه تعلق ساتي را سره ډېر محترم باسط علي کم چې د طاهر ایاز صاحب ورور دی د ثوابه دوی هم ناستې کوي او د دې ترڅنګ زما سره رفت علي څوک چې د متنو علاقې سره تعلق ساتي او ډېر محترم سید ارمان هم دی د مردان سره علاقه لري ملګرو په اوله کې به غواړم چې زه د باسط علي نه سو خوندور ټپې تاسو ته وورم باسط علي اول خو ډېر سلامونه او د سالار ټي وي مینوال ته په ګرمه کې سو ټپې ډالې وعلیکم السلام سالار صاحب مننه هم کوم چې په دوره لنګ تنګ ټایم وخت کې موږ له ټایم راکو او بیا دا دوره قیمتي ټایم کې موږ له ټایم وباسو نو یو جهان مننه هم کوم تاسو غوښتنه وکړه د ټاپو نو زموږ به भरपूर کوشش چې تاسو هم خوښ شي له مینوالو ارشاد ए नन खो में ډیر 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 یادېږي یارانو خدای دې ناڅاپه چرته راولا میانا او په کوڅه ډېرې پیرې وکړه مدام به نه وي لړېدلې دیوالونه ای سترګو له یو سلای بس دی نو د ظالم لور پکې کڅوړې ته شوي نه جانان زما سره پښتو کړي چې سترګې تورې کې لکې ول پرېږدي نه ای سترګې دې وي وتلې نه وي نو چې په ماله د تېرېدم نه دي لیدما او یاري خو تا کړه خو نه کړه اوس چې لنډه پرې کوي ژړا راځي نه ای هغه تا سوې او سوې ما نه هیر شو نو ما ته هغه خبره بیا وکړه میانا او چې مسافر شوې څه دې وکړو کور دې خوراکو د سرکو شونډو سرونه ای مسافر ما وجنې خاوندنو د کور میرمنه انتظار ورته کوي نه مسافري دې ډېره وکړه خدای دې ثواب د خپل وطن وکړه مینا ای مسافري کولی نشي نو زه یادېږم په لسمه ورځ راځي نه په کوڅه ډېرې پیرې وکړه مدام به نه وي لړېدلې دیوالونه او اول دی ویل چې رامین شنو اوس راته وایي زړګي صبر کا میانا او سر کمیو ما هم سر تور کو بیا به د مور په زیارتونو ګرځوینه ای مازیګر ما ګوره نو مازیګر تلوي زه به کله کله یما دیدنې هر وخت مزه کړه د مازیګر دیدن مې مړ را ژوندې کړي نه ای جانان زما سره پښتو کړي نو چې سترګې تورې کې لکۍ ولا پرېږدي نه خبر مې کله اخلا
یو مسافر یم بل مې ډېر زیات دي غمونه سترګې کتوري ځان دي سنگار کا کجل کپوري شاب تلوار کا سترګې کتوري ځان دي سنگار کا کجل کپوري شاب تلوار کا کجل کپوري شاب تلوار کا امی بیرا د ساتلې امی ټال دې راشستالې ونې اوسم په خپل حال دې امی بیرا د ساتلې امی ټال دې راشستالې ونې اوسم په خپل حال دې راشستالې ونې اوسم په خپل حال دې دومره زر دې جوړ کې یو سو کله بل سو دومره زر دې جوړ کې یو سو کله بل سو دومره زر دې جوړ کې یو سو کله بل سو دومره زر دې جوړ کې یو سو کله بل سو تب وای زړه مې خټاو یار کولال دې راشستالې ونې اوسم په خپل حال دې امی بیره د ساتلې امی ټال دې راشستالې ونې اوسم په خپل حال دې ستا د پنجو پسرت لمیزل پریباسی 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 مشران وای چې قبر لزاوال دې راشستالې ونې اوسم په خپل حال دې امی بیره د ساتلې امی ټال دې راشستالې ونې اوسم په خپل حال دې یو د مینې په سر جګه شمله ګرځي 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 او که په نور شتمن عشق یار کنګال دی راشستالې ونې اوسم په خپل حال دی امی بیره د ساتلې امی ټال دی راشستالې ونې اوسم په خپل حال دی راشستالې ونې اوسم په خپل حال دی ملګرو دا زمونږ باسط علي رو چې تاسو واورېدو او غواړم چې د سعید ارمان نه هم څو کلامونه وورو نو مایک سعید ارمان له ورکوم سعید ارمان څه به وایې د سالار ټي وي ناول ته لار صاحب موږ ته دلته مننه کوو تاسو دلته راغلی ستاسو ډیره شکریا ادا کوو تاسو لنډ تنګ وخت کې موږ له دومره ټایم راکړو د خپل کلي د شپې د څوکیدار نه تپوس وکړه د خپل کلي د شپې د څوکیدار نه تپوس وکړه په دې کې یو قمقل بلو خيار نه تپوس وکړه چا ستا د باغچې نه شو کولی یو ګلاب دی چا ستا د باغچې نه شو کولی یو ګلاب دی زه لاړ شه د باغچې هغه مالیار نه تپوس وکړه او چې مینه رسوا کېږي بس د ده نوم به پې کېږي چې مینه رسوا کېږي بس د ده نوم به پې کېږي دا ولې دی بدنام زه ته د ښار نه تپوس وکړه او په تګ راتګ مې ستړې کړه ګواه خو مې څوک نشته په تګ راتګ مې ستړې کړه ګواه خو مې څوک نشته جانانه که ګواه غواړې د لار نه تپوس وکړه منم چې زه راضي یم او ته هم راسه راضي منم چې زه راضي یم او ته هم راسه راضي راضي به دې شي پلار که نه د پلار نه تپوس وکړه او سعید یم ارمان یم قرار مې د زړه نشته سعید یم ارمان یم قرار مې د زړه نشته قرار پیدا کېدو له درېبار نه تپوس وکړه ملګرو دا د سالار ټي وي نننۍ مرکه چې تاسو واورېده تر د بلې مرکې هم په الله باندې سپارم چې هر ځای کې ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان